هدایت دی. یعنی هدایت ډیر لوی شی دی چې الله رب العزت چاته وغواړي او هغې ته هدایت نصیب کړي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته هدایت وکړي. هغو لارو او هغو اعمالو ته دې پروردګار موږ ته هدایت وکړي چې په هغه باندې زموږ پروردګار زموږ نه خوشحالیږي او راضي کیږي او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه باندې راضي کیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، هدایت په دنیا کې د ټولو اشیاو نه قیمتي شی دی. رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی، په دغه ټولو خزانو کې د ټولو نه زیات قیمتي شی هغه د هدایت خزانه ده. د هدایت خزانه هم د الله په لاس کې ده. خو رب العزت چې د څومره خزانو مالک دی، په دې ټولو کې قیمتي خزانه او چته خزانه هغه د هدایت خزانه ده. ادنا درجې مسلمان ته چې الله رب العزت د هدایت څومره مقدار ورکړی دی، که د ټول کائنات خزانې یو ځای شي نو بیا هم د دې قیمت نشي پوره کولی. مثلا که یو سړی داسې دی چې د دنیا د مال او دولت د ده سره هیڅ هم نشته، د دنیا مال او دولت هیڅ نه لري، د عیش و عشرت په اسبابو او سامانو کې ذره برابر هم د ده سره نشته، زړې جامې اغوستې دي او په جونګړه کې اوسیږي او په وچه او سړه ډوډۍ باندې ګزاره کوي او وخت تیروي، خو الله رب العزت ده ته د هدایت دولت ورکړی چې په سمه لار باندې روان دی. د خپل ژوند د الله د اوامرو او د الله د احکامو د محمد رسول الله د لارښوونو په رڼا کې تیروي. رب العزت د هدایت دولت ورکړی، نو داسې سړی انتهایی درجې باندې کامیابه او خوش قسمته دی. په دنیا کې هم کامیابه او په آخرت کې هم کامیابه دی. د ده په مقابل کې دویم سړی هغه دی چې هغه سره د عیش و عشرت ټول ساز و سامان او اسباب موجود دي، د مال او دولت هغه سره انبار لګیدلی دي، د ټولې دنیا په اقتدار باندې یوازې قابض وي او ولکه لري، خو هغه د هدایت نه محرومه دی. د الله د اوامرو او د الله د احکامو مطابق نه چلیږي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سننو په اقوالو عمل نه کوي، باغی دی، د دنیا ټول اسباب هغه ته مهیا دي، خو د هدایت نه محرومه دی. نو دا بیچاره او دا عاجزه د رحم قابل دی، په دنیا کې هم ناکامه دی او په آخرت کې به هم ناکامي سره دا مخامخ وي. قدرمن اوریدونکو، هدایت ډیر لوی څیز دی او ډیر قیمتي څیز دی. که یو سړي ته د ټولې دنیا خزانې پیدا وي او میلاو وي، خو هغه سره د هدایت خزانه نه وي، دا بیا هم ناکام او غریب دی. او که چا سره د هدایت خزانه وي چې د دنیا مال او دولت هغه سره نه وي، دا ډیر مالداره دی، هم په دنیا کې کامیابه او هم په آخرت کې. الله دې موږ ته هدایت وکړي. رب العزت دې موږ په هغو لارو باندې روان کړي چې په خپله رب زموږ نه راضي کیږي. د دنیا ژوند ډیر محدود دی، الله دې زموږ د آخرت ژوند نه خرابوي. قرآن کریم په ډیرو ځایونو کې دا بیان کړی چې کله د کافر